د قندهار ښار په 15مه ناحیه کې د ښکارپور دروازې سړک وروستۍ برخي د پخولو چارې د یاد ولایت ښاروالۍ ریاست له لوري د 200 میلیون افغانیو په ارزښت سره پیل شوې. یا سړک 2.7 کیلومتره اوږدوالی او 40 متره پلنوالی لري چې په اساسي ډول به یې قیره چونې ترسره او په یوه میاشت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د قندهار ولایت اوسیدونکي له دې ګامو په هرکلي سره د یاد ښار په نورو برخو کې هم د پراختیايي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د کندهار ښار په 15مه ناحیه کې د ښکارپور دروازې سړک قیره چونې چارو پیل. هغه پروژه چې د یاد ولایت د ښاروالۍ ریاست له بودیجې پلي کیږي او په لسګونه کسانو ته پکې د بوختیا لپاره لار هواره شوې ده. دغه سړک چې دی دا تقریبا 2.7 کیلومتره اوږدوالی لري او 40 متره پلنوالی لري او د 200 میلیون افغانۍ په لګښت په اساسي ډول ورغول شو. د قراردادي شرکت چارواکو هم ویلي په خپلو ټولو هڅو سره به یاد سړک په معیاري او کیفیت لرونکې بڼه ورغوي. الحمدلله ځینې راځي د ښاروالۍ څخه او خپل د کار څخه ولي چې دا کار د ښکارپور دروازې سړک دی. خپل کوشش موږ سره کوو چې په ښه کیفیت یې جوړ کړو. خپل کوشش او وس توان موږ نه بې ځایه کوو. کندهار میشتو له دې ګام په هرکلي سره د پروژه د ښاري بنسټونو پراختیا په برخه کې اغیزمن ګام یاد کړی. دوی همداشان د یاد ښار په بیلابیلو برخو کې د ورته پروژو د پلي کېدو غوښتنه کړې. دا سړک سره موږ ډیر په تکلیف وو. دوړې به وې، کاروبار به مو نسوای ځینې کولی. اوس ډیر خوشحاله یو چې خدای پاک موږ ته دا سړک دا دی خلکو ته وتوانېدل چې دا سړک یې جوړ کړي. کندهار ښاروالۍ څنګه دا غوښتنه لري چې موږ ته نور هم دغسې کارونه وکړي، سړکان راته سم کړي او د کثافات ټولې د ښاروالۍ څخه دغه غوښتنه ده. د ښکارپور دروازې سړک هر کال د ژمي په فصل کې په یوه ستونزمنه لاره بدلېدو. اوس مهال تمه کېږي چې د دې سړک په رغونې سره به د خلکو ستونزې تر ډېره بریده حل شي.